سلامونه ډاکټر شکیب یم. د دیسوسیټیف ډیسارډر اړوند خبرې کوو. دا نو مختلف ډولونه لري، حداقل درې تر ټولو زیات مشهوره دي. اول دیسوسیټیف آیډنټیټي ډیسارډر دی. په دې اختلال کې انسان فکر کوي لکه دوه شخصیته چې ولري. مثلا یو وخت کې زه روغ و جوړم او زه وایم چې زه ډاکټر شکیب یم، یو دم دوم شخصیت مې فعاله کېږي او وایم چې زه خو د فلم هلک یم، زه ډېر زیات مشهوره یم، کارونه هم د فلم هلک غوندې کوم، اکتونه هم د فلم هلک غوندې کوم. نو په دې کې انسان معمولا دوه مختلفې یا دوه مختلف شخصیتونه پیدا کوي چې تر ډېره حده پورې زموږ خلک فکر کوي چې مثلا دا نفر پیری لري، هغه د پیری پر هغه اوس فکر کوي چې بل سړی دی. ولې په اصل کې دا کیدای شي چې رواني اختلالي په کوم کې چې یو انسان یو وخت فکر کوي اصلي خپلی دی، چې کله حمله پې راشي فکر کوي یو بل فرد دی، په یو بل ځای کې دی، په بل رقم خبرې کوي، په بل رقم رفتار کوي، په بل رقم لباس اغوندي. نو دې ته دیسوسیټیف آیډنټیټي ډیسارډر وایي. ځکه دا خلک خپل نورمال حالت او خپل نورمال فکر د لاسه ورکوي او داسې کانې کوي لکه یو بل انسان چې واوسي. او معمولا په دې خلکو کې میموري ګپس دي، یعنی د حافظې کمښت یا د ځینو مهمو شیانو ویرول یا هیریدل د دوی خلکو سره. بل دیسوسیټیف امنیژیا ده. په دې کې معمولا د خلکو نه د خپل ژوند تر ټولو مهم معلومات د یاده وځي. مثلا دا چې څوک دی، چیرته ژوند کوي، یو دم یې د یاده وځي، یو دم نه پوهېږي چې چیرته ناست دی، څوک دی، څه کوي، څه کاره دی، یا هغه معلومات کوم چې د دوی شخصي معلومات دي، نوم، د پلار نوم، عمر، د کوم ځای دی، دا یې د یاده وځي. بل لوکلایزډ امنیزیا ده چې په دې کې د یو انسان نه یوه مشخصه پیښه د یاده وځي. مثلا یو نفر د یو ملګرو سره لاړ دی چې یو محفل ته 3 میاشتې مخکې، د ټولو دا محفل په یاد دی او د دوی پکې ډېر سخت ساعت هم تیر شوی، ولې د ده هلک د یاده وتلي وه. زه نه پوهېږم چې زه تاسو سره محفل کوم، هېڅ مې په یاد نه دي، کوم محفل، چیرته لاړو، څه مو کړي وه. دا ټولې هغه پوښتنې دي چې دی مطرح کوي پرته د دې چې پې پوه شي چې واقعا څه روان دي. بل جنرالایزډ امنیزیا ده یا عمومي. په دې کې انسان کولی شي د خپل ژوند مشخص یوه برخه د یاده وباسي. مثلا د خپل ژوند کیدای شي 15 تیر کالونه یو دم ټول د یاده ووځي. نو په سریالونو کې به تاسو لیدلی یو نفر ټکر کوي، سر یې صدمه ویني، بیا یې نور په یاد نه دي چې دی څوک دی، بیا یې سر ټکر کوي، بیا په یاد راځي. ګرچې دا دروغ دي، دا مزخرف خبره ده، داسې نه ده چې ته یو ځل ټکر وکړې شیان دې د یاده وځي، بیا ټکر وکړې بیرته د یاد ته راشي، نه. ولې په ټوله کې داسې کیدای شي چې د یو انسان د خپل ژوند یو مکمله برخه هیره کړي. بل ډیپرسونالایزیشن او ډیریلایزیشن ډیسارډر دی. په دې کې معمولا انسان د غیر حقیقي شیانو سره عادت کیږي، یا غیر حقیقي ملګری پیدا کوي، یا غیر حقیقي احساسات پیدا کوي چې یوازې دی پې پوهېدی شي. مثلا فکر کوي چې د ده سره یو نفر ملګری دی، دی ویني، نور خلک یې نه ویني، او هغه نفر ډېر زیات هوښیار دی او د اسمان نه راغلی او غواړي خاص د ده ملګری اوسي ځکه دا خاص انسان دی. داسې تخیلي شخصیت دوی تجربه کوي او معمولا د ده دا تجربیات یا د یو تخیلي فرد په اړه یا د یو تخیلي شي په اړه. مثلا یو نفر خپل پلار د لاسه ورکوي او دا د خپل پلار سره ډېره زیاته مینه لري، د هغې نه وروسته کیدای شي ده ته ډیپرسونالایزیشن ډیریالایزیشن ډیسارډر پیدا شي او دا فکر وکړي چې د ده پلار ژوندی دی، یوازې ده ته ښکاري او یوازې ده ته لارښوونې کوي، نور څوک یې نه ویني، نه بل چاته ښکاري، او دی د خپل پلار سره خوشحاله دی او د ده په څنګ کې ناست دی، په داسې حالت کې چې پلار چیرته را ژوندی کیږي، پلار چیرته چا سره کینی. نو د دې 3 اساسي اختلالاتو درملنه په مختلفو لارو کیدای شي. لومړی لاره چې د CBT یا کاګنیټیو بیهیویر تراپي ده، چې په دې کې مونږ د فرد طرز د ژوند بدلو
او دته چې دی وایو چې کوم تخیلات یا کوم فکر چې دی لري دا اشتباه ده. بل ډیالکټیکل بیهیویر تراپي ده چې په دې کې معمولا موږ ناروغ ته ښایو چې په اوسني ژوند او په اوسني وخت کې زندگی وکړي، تیر ته دې نه ځي، آیندې په اړه دې فکر نه کوي. معمولا یو انسان ته چې ډیسوسیټیو ډیسارډر پیدا کیږي، د ډیر غم نه وي، د ډیر درد نه وي، او د دې غم او درد نه دوی غواړي یو تخیلي دنیا ځان ته جوړه کړي تر څو په دې شکل خپلې تنبلۍ او خپلې ناکامۍ پټې کړی شي. نو د دې دپاره ډیلکټیو بیهیویر تراپي مهمه ده چې موږ مریض ته مستقیم وایو چې نه ته دومره مهمې، نه کوم څوک تخیلي شته، راپورته شه، اصلي ژوند سخت دی اما باید سختیو سره مخ شي. بل فیملی تراپي ده. کورنۍ باید د دې سړي سره یا د دې ښځې سره ډیره ښه رویه وکړي، ډیرې نږدې اړیکې باید ورسره جوړې کړي، باید دی خوشحاله وساتي، باید دته وخت ورکړي، باید چکر او تفریح ته د انسان بوزي تر څو دی وشي کولی بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي او حس ونه کړي چې یوازې ده. امپروو اویرنس ډیر زیات مهم دي چې تاسو باید د دې ناروغۍ اړوند په عموم کې خلکو ته معلومات ورکړئ، او هغه خلک چې فکر کوي چې داسې یو انسان کوم چې ډیسوسیټیو ډیسارډر لري هغه د پیریان ولري، ځکه چې 2 شخصیته لري، د دې خلکو غلط باور باید له منځه یوسئ او د داسې ناروغانو باید رواني درملنه وشي. معمولا سایکیاټریسټانو ته مې توصیه دا ده چې دوی د ځینو درملو نه ګټه اخیستلی شي. یو ځل بیا هم وایم چې دا درمل یوازې ډاکټر ورکوی شي وروسته د دې چې د یو فرد ناروغي تشخیص کړي، د هغه سن، عمر او حالت ته په کتو دا درمل ورکوي. که چېرته تاسو درمل پرته د ډاکټر د هدایته کاروئ، تاسو مرګ ته هم رسوی شي. نو په درملو کې نالټریکزون چې معمولا نن سلیکټیو اوپویډ انټاګونیست دي، د دې دپاره کاریږي چې د ډیسوسیټیو ډیسارډر نښې راکمې کړي، حتی دا کیدای شي د 100 میلي ګرامو په دوز کې هم ناروغانو ته توصیه شي. او د ډیپرسونالایزیشن او ډیریالایزیشن ډیسارډر لپاره یا هغه اختلال چې په هغې کې انسان غیر واقعي شیان تجربه کوي، معمولا د لامتروجین درمل کاریږي. په ابتدا کې هره ورځ د 25 میلي ګرامو نه شروع کیږي تر 2 اونیو پورې، وروسته د هغې نه 50 میلي ګرامه کیږي، د 50 میلي ګرامو نه تر 200 میلي ګرامو پورې 2 راتلونکو اونیو پورې استفاده کیدای شي. که دې نتیجه نه ورکوله، بیا انټي ډپریسنټس هم مهم دي او کومک کوی شي د هغه ناروغانو چې د ډیسوسیټیو ډیسارډر سره خفګان، تشویش او پانیک اټکس هم لري. نو په ټوله کې که موضوع خلاصه کم، ډیسوسیټیو ډیسارډر په 3 سترو برخو موږ ویشلی شو. اول ډیسوسیټیو آیډنټیټي ډیسارډر ده چې په دې کې یو فرد 2 شخصیته لري، یو وخت خپله یو وخت بس چې حمله پې راشي فکر کوي یو بل انسان ده. دوم یو ډیسوسیټیو امنیژیا لرو چې معمولا 3 مهم ډولونه لري. په اول کې کیدای شي یو انسان د خپل ژوند مهم معلومات لکه څوک دی، د پلار نوم یې څه دی، عمر یې څومره دی، دا د یاده وباسي. په دوم کې چې لوکلایزډ امنیژیا ده، کیدای شي د ده نه یو مشخصه پیښه یا یو مشخص وخت د یاده ووځي. او دریم یو چې جنرالایزډ امنیژیا ده، امکان لري چې دا د خپل ژوند یو غټه او پراخه برخه هیره کړي. دریم یو چې ډیپرسونالایزیشن او ډیریالایزیشن ډیسارډر ده، په دې کې معمولا انسان د غیر حقیقي احساساتو او کړنو سره عادت کیږي او فکر کوي چې دا داسې یو څه ویني چې نور خلک یې نه ویني. د درملنې په برخه کې مې ویلي CBT، ډیلکټیکل بیهیویر تراپي، فیملی تراپي، امپروو اویرنس مهم رول لري.